حیواناتو پیغمبر علیه السلام پیژندو، حشراتو پیژندو، ونو بوټو پیژندو، تیږو جماداتو پیژندو. خو چې انسانیت نه اوځي ثم قست قلوبکم فهي کالحجارة او اشد قسوه، زړونه بیا تر تیږې کلک شي، بیا د تیږې غوندې احساس هم نه وي ورسره. رسول الله صلی الله علیه وسلم حیواناتو پیژندو. څه نمونې درته ذکر کړم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته صحابي مبارک راځي او ورته فرمایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ اوښ ده د باغ د اوبولو په دا کوهي باندې چې مخکې به د اراټونه یې ورته ویلې په دغه مو تړلی یو اوبه په راباسو، اوس ناارامه ده اوبه نه راباسي، چې ورنږدې شي خوله در باندې لګوي، ځان ته څوک نږدې نه پرېږدي. او زموږ د کور د ژوند سبب یو دی ده. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورسره روان شو، صحابه کرام ورسره روان شو چې باغ ته لاړه. چې نبی علیه السلام باغ ته ورننوځي، د اوښ چښتن ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اوښ داسې شوی لکه سپی خولې لګوي، مه ورځه، داسې نه چې تا ته څه تکلیف در ورسوي. نبی علیه السلام ورته ما ته څه تکلیف نشته. الفاظ ډېر مختلفو روایتو کې راغلي دي. یو قول دا ده چې دا اوښ چې په پیغمبر علیه السلام سترګې ولګېدې، راغی پیغمبر علیه السلام ته یې سجده وکړه. یو قول دا ده دا غړۍ یې داسې ښوروله یو طرف ته بل طرف ته، غړۍ یې په مځکه ورته کېښوه. یو قول دا ده پیغمبر علیه السلام ورغی، د دغه سر تر ویښتانو یې دا اوښ وینې ورایوست، هغه ارټ ته یې ودروه چې خپل کار کوه. یو قول دا ده چې نبی علیه الصلاة والسلام دا صحابي ته وویلې چې اوښ ته ورغی، اوښ سجده ورته وکړه، بیا د اوښ چښتن ته وی دا اوښ په ما باندې خرڅ کړه. هغه ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تر تا به قربان که مفت به یې درکړم، روپۍ دې تا نه غواړم، خو موږ د کور د ګزارې دغه یې اوښ ته بل شی نه لرو، که تا باندې ته یې درکړم بیا خو موږ د باغ د اوبولو شی نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته یې ښه چې نه یې خرڅوې په ما، بیا یې ساته اوښ د شکایت راته وکړه چې په ما کار ډېر کوي، په نس مې نه مړوي. اوښ رسول الله ته غږېږي، د خپل چښتن نه شکایت کوي او پیغمبر علیه السلام ته سجده کوي، قدر او احترام یې کوي. بل باغ ته نبی علیه السلام لاړ، د صحابه کرامو په باغ کې میږي دي. د سړي پخوا کوچیان عام وو، عربو کې هم اکثره اعراب وو. موږ تاسې په خلکو کې مخکې کوچیاني زندګي ډېره وه، نو رمه میږي هم لري او اوښ هم ورسره ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا باغ ته ورغی، دا میږي د رسول الله پر طرف رامنډې کړې او نبی علیه السلام ته په سجده شوې. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه ورته یا رسول الله دا حیوان ده، د تا دومره قدر کوي، سجده دې کوي، موږ ته اجازه وکړه چې موږ هم تا ته سجده وکړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته که د خدای پاک نه سوا بل چا ته سجده راواوی، ما به ښځو ته ویلي وو چې خپلو میړو ته سجده کوئ، د میړه په ښځه دومره حق ده، خو د الله نه سوا بل چا ته سجده نه ده روا. بیا په دا میږو کې یوه وچه میږ ده، نوې ځوانه ده، حتی مخه یې مینده بیخي ورسېدلی نه ده. نبی علیه السلام د دغه میږې په ملا لاس تېر کړو، غولیان یې ډکه شو، د شودو نه راویل وشولې، ده موچکلې صدیق اکبر هم وچکلې. د دغه شپانه اوښ راغی، هغه نبی علیه الصلاة والسلام ته ویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه مال چښتن دا د ما مالک دا لماخستان لمونځ نه کوي، د لمانځه نه مخکې ویده شي، زه ډارېږم د خدای نه چې په دا کور د خدای عذاب راځي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه د مال چښتن راوغوښت، ورته ویې چې تا اوښ ما ته شکایت وکړو چې دا د ما چښتن خدای پاک ته نه ده سم فرمان بردار، ورځې کار کوي، ماښام راشي ستړی ویده شي او د شپې لمونځ تر پاتې شي،
زه په دا ډارېږم په دغه امام په مالک باندې د امام په کورنۍ باندې د خدای عذاب را روان ده دا لمونځ کوه دا مه کوه پیغمبر علیه الصلاة والسلام په لارې روان ده غږ یې واورېد یا رسول الله دی مبارک وي چې مخ مې داسې واړوه څوک نشته ګورم چې هلته یوه هوسۍ ده غرڅه هوسۍ لکه شوې دا چا تړلې ده او هغه سړی ویده ده پروت ده پیغمبر علیه السلام ورغی دغه غرڅنۍ ته چې څه وایې هغه غرڅه ورته وایي هوسۍ ورته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ما خلاصه که اما کنکي بچیان هلته په هغه ځاله کې پاتې دي زه دغه سړي نیولی یم هغه تای شودې ته ضرورت نه دی ریودلی ما خلاصه که چې ورشم هغه بچیانو ته تای ورکم شودو باندې ماړه کم بیرته راځم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې بیا راځي وایي که را نغلم ما ته د خدای سخت عذاب راکړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا هوسۍ خلاصه کړه هوسۍ لاړه هلته بچیانو ته شودې ورکړې بیرته راغله چې بیرته راغله بیرته یې پاپړې وتړله چې هغه د هوسۍ چې چا ښکار کړی و هغه سړی راویښ شو چې پیغمبر علیه السلام یې ولید چې ولاړ ده نو دستي ورته یا رسول الله څه حاجت دی ده څه دپاره راغلی دلته څه خدمت یې وکړم دی ورته دغه هوسۍ خلاصه کړه دا خوشې کړه بس د ما تا ته دا افیل ده سړی ورجګ شو دستي هوسۍ خلاصه کړه دا هوسۍ چې خلاصه کړه د خوشحالۍ نه که موږ او تاسې فکر کړي دا سپین ږیرو خو نومیږي وزې ډېر لیدلي دي که دا ځوانانو نه لیدلي دا سیرلاین د خوشحالۍ په وخت کې داسې ورایه سیرلای ټوپونه وهي چې منډې وهي دغه هوسۍ ټوپونه شروع کړه د خوشحالۍ نه او په زور یې په داسې ژبه چې ټولو واورېده دا یې ویلې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ناسته صحابه ورسره ناست دي یو مشرک راغی کوچی سمسیره و حشرات وګورئ سمسیره خو به تاسې هم سمسیره ورته وایې دا یې کربوړو نه چې غټې دا یې په لستوڼي کې ده پیغمبر علیه السلام ته راغی دا مشرک ورته وایي چې ما دې په لاتو په عزا قسم د خپلو بتانو نومونه ورته اخلي ته خو خلک دین ته رابولې دي ما دې په لاتو په عزا قسم زه به تر څو ایمان رانهړم چې په تا دغه سمسیرې ایمان نه یې راوړی سمسیره یې په مځکه خوشې کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي یا زب ای سمسیرې هغه په داسې ژبه لکه انسان چې غږېږي لبیک وسعدیک سترګې لڅې که څادر په ور واچو په خدمت ولاړ یم تا ته یا رسول الله څه ویې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي قیامت ته به څوک ځي دا سمسیره ورته وایي کل خلق ټول مخلوقات به ځي بیا پیغمبر علیه السلام ورته وایي من تعبد یا زب ته د چا عبادت کوې سمسیرې سمسیره ورته زه د هغه ذات عبادت کوم چې عرش په اسمان کې ده تخت په اسمان کې ده سلطنت او حکومت په مځکه کې ده لارې په دریابو کې دي بیا ورته زه څوک یم اعظم دا سمسیره ورته په داسې غږېده چې ټول خلک یې اوري انت رسول رب العالمین انت خاتم النبیین افلح من صدقك وخاب من كذبك ته رسول دی رب العالمین یې ته رحمت عالم یې خاتم النبیین یې چا چې ته ومنلې د تا رسالت یې ومنلو هغه سړی لار کامیاب شو او چا چې د تا نه مخالفت وکړه سرکشي وکړه هغه لار تباه او برباد شو سمسیره مني
اوښې مني غږېږي ورسره میږي وزې مني غږېږي ورسره سجدې ورته کوي یو یهودی رمه پیایي لیوه راغی یوه میږي وتښتوله د رمې نه دا سړي پسې منډې کړې د لیوه نه یې دا میږ خلاصه کړه لیوه چې لږ مخته لاړ د پښو په سر کېناست لکه دا سپي چې کېني نو د سړي ته ویې او ظالمه ولې دی هغه د ما رزق چې خدای پاک ما ته په خوله کې راکړی و رانه خلاص دی کړ دا یهودی تعجب شو وایي واه تعجبه ده لیوه هم غږېږي لیوه څه ورته وایي دا نه ده دومره تعجبه دا ده چې حرمین شریفینو کې رسول الله پیدا ده او ته د دغه میږو د وجې نه د اسلام نه محروم شوی یې په میږو پسې ګرځې رسول الله ته نه ورځي ایمان نه راوړې د خدای رحمت راغلی ده د دې ستره مه را روانه کړه راغی او بیا ورغی پیغمبر علیه السلام ته پوښتنه یې وکړه چې پیغمبر علیه السلام یې ولیده د نوراني چهره یې ولیده نو کلمه وی او ورته ویې چې ما ځکه ایمان راوړ چې لیوه دې تا پر رسالت باندې شاهدي ورکړه ونی پیژنې رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار روان ده ونه سلام ورته کوي السلام علیک یا رسول الله اطاعت فرمانبرداري کوي یو څوک معجزه غواړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی ورته ورشي ونې ته وي عجیب رسول الله ورته چې رسول الله دې غواړي هغه صحابي چې ورځي او ونې ته وي چې رسول الله دې غواړي دا ونه خوري یو طرف نه بل طرف نه ریخي دي بیخه د ځمکې نه راوځي او راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته سلام کوي چې رسول الله پیژني پیغمبر علیه السلام یې ځلې پیغمبر شوی نه و ما ته وحی نه و نازله د مکې معظمې په غروبو تېرېدم هغه تیږو به په ما باندې سلام اچو السلام علیک یا رسول الله حضرت علی صاحب چې یو ورځ ورسره یم د پیغمبر علیه السلام سره روان یم چې تیږې غږ په وکړو یا السلام علیک یا رسول الله تیږه یې پېژني ونه یې پېژني حشرات یې پېژني حیوانات یې پېژني خو چې دعوه د امتیت لري هغه یې بیا نه پېژني خدای هم دې په حال رحم وکړي څوک یو امتیان د رسول الله یو صلی الله علیه وسلم خدا چې رسول الله موږ ته څه راوړي ولې موږ خوشحاله چې موږ د رسول الله امتیان یو موږ ته څه ګټه ده